بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټاپک دی اسموسیس. ډیفینیشن لبرا شو: the movement of water molecules from higher concentration towards lower concentration through a semi-permeable membrane. یعنی مطلب د واټر مالیکولز تلل موومنت کول د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن طرف ته، یعنی مطلب چې په کوم ځای کې اوبه ډېري د هغه ځای نه هغه ځای ته تلل، په کوم ځای کې چې اوبه لږي. خو through a semi-permeable membrane، یعنی مطلب په منځ کې به ممبرین وي، د هغې نه به پاس کېږي، نو دې عمل ته څه وایي؟ اسموسیس ورته وایي. نو په اسموسیس کې زموږ سره دوه خبرې چې کوم دی لازمي دي. یو خو چې کوم موومنټ اف مالیکولز دی نو دا به اوبه سالوینټ اوبه، او بله خبره دا ده چې دا به د ممبرین نه پاس کېږي، نو د هایر کنسنټریشن نه به لوور کنسنټریشن ته ځي، خو د ممبرین نه به پاس کېږي. نو دې عمل ته څه وایي؟ اسموسیس ورته وایي. اوس موږ وایو چې د موومنټ اف واټر مالیکولز که نه، نو دا موومنټ خو زموږ سره قسمونه دي. پیسیو ترانسپورټ دی، اکټیو ترانسپورټ دی. نو پیسیو ترانسپورټ هغه وي چې په هغې کې انرژي نه خرج کېږي، او اکټیو ترانسپورټ هغه وي چې په هغې کې انرژي خرج کېږي. نو دا کوم قسم موومنټ دی؟ دا زموږ سره پیسیو ترانسپورټ دی، یعنې مطلب په دې کې انرژي نه خرج کېږي. ټیک ده که نه؟ اوس دا اوبه چې کله زموږ سره د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن طرف ته ځي او د یو ممبرین نه پاس کېږي، دې ته خو مونږ اسموسیس وایو. خو یعنې مطلب زموږ سره دا اوبه په کومه طریقو باندې ځي؟ نو هغه زموږ سره یو خو مونږ ووایو چې پیسیو ترانسپورټ دی، خو د پیسیو ترانسپورټ کې بیا ځان له زموږ سره چې کوم دی په کومه طریقه باندې ځي، نو هغه یو زموږ سره سمپل ډیفیوژن دی، چې یعنې مطلب زموږ سره دا واټر مالیکولز بهر ډېر دي، بهر ټیک شو که نه؟ زموږ سره واټر مالیکولز ډېر دي، او دننه چې کوم دی په دې سیل کې د واټر مالیکولز کم دي، نو د دې ممبرین نه ډایرکټ راپاس شي، نو دې عمل ته بیا موږ څه وایو؟ سمپل ډیفیوژن ورته وایو. ټیک ده که نه؟ یعنې مطلب واټر مالیکولز انتهایي واړه دي، په دې وجه باندې چونکې پولر هم دي، خو چونکې انتهایي واړه دي نو په دې وجه باندې زموږ سره د ممبرین نه ډایرکټ هم پاس کېدلی شي، خو دا انتهایي لږ پاس کېدلی شي، انتهایي لیمیټډ فلو ده، لیمیټډ موومنټ دی، انتهایي کم دی. ټیک ده؟ پولر واټر چې کوم دی د دې نان پولر ممبرین نه په اسانه باندې نشي پاس کېدلی، ځکه دا انتهایي سلو پروسس دی. ټیک شو؟ او بل زموږ سره په کومه طریقه باندې پاس کېږي؟ په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن باندې. فیسیلیټیټډ څه ته وایي؟ یعنې مطلب چې سهولتکاري وکړی شي، څوک یې هیلپ وکړي، مدد یې وکړي، نو د هغې په ذریعه باندې پاس کېږي، نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن. یعنې مطلب که زموږ سره دلته بهر واټر مالیکولز ډېر دي، ټیک ده که نه؟ هایر کنسنټریشن دی د واټر مالیکولز، او دننه چې کوم دی د واټر مالیکولز کنسنټریشن کم دی، واټر مالیکولز کم دي. نو په دې ممبرین کې زموږ سره چې کوم دی خاص قسم پروټینز داري لګېدلي دي، دې پروټینز ته ایکواپورینز وایي. ټیک ده که نه؟ کوم چې د اوبو دپاره خاص کار دي، نو دا ورله لاره ورکوي، او زموږ سره چې کوم دی دا اوبه د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته پاس کېږي، نو دې عمل ته بیا څه وایي؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن ورته وایي. نو اوبه زموږ سره مینلی په دې فیسیلیټیټډ ډیفیوژن باندې چې کوم دی د بهر نه دننه پاس کېږي، یعنې مطلب د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته پاس کېږي. هغه بېله خبره ده که دننه واټر مالیکولز ډېر وي او بهر کم وي، نو بیا به د دننه نه بهر ته راځي، خو یعنې مطلب د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته د ایکواپورینز پروټینز په ذریعه باندې ځي، چینلز په ذریعه باندې ځي، نو په دې وجه باندې دې عمل ته څه وایي؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن ورته وایي. زیات تر کار اوبه چې کوم دی زموږ سره په دې عمل باندې ځي، خو کله کله زموږ سره چې کوم دی لږې ډېرې په سمپل ډیفیوژن باندې هم ډایرکټ د ممبرین نه پاس کېدلی شي، ځکه چې سایز یې انتهایي وړوکی دی. ټیک ده؟ نو دا زموږ سره چې کله واټر که په سمپل ډیفیوژن باندې ځي او که په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن باندې ځي، خو چې د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن طرف ته ځي او ممبرین پاس کوي، دې عمل ته اسموسیس وایي. ټیک ده؟ اوس زموږ سره چې کوم مطلب مونږ دا وایو چې یاره اوبه تلل او راتلل که نه، نو یعنې مطلب دا اوبه به په مخه دننه ځي، که دا به بهر ته ځي، که دا به څنګه چلي؟ نو د دې دپاره پکار دی چې تاسو ټونیسیټي وپېژنئ. ټونیسیټي څه ته وایي؟ The relative concentration of solutes in water inside and outside the cell. ٹھیک ده که؟ یعنې مطلب زموږ سره چې کله د خبره د سلوشن راشي، نو په سلوشن کې به زموږ سره سالوینټ هم وي، یعنې مطلب اوبه به پکې هم وي، او د دې سره سره به پکې سلوټس هم وي، یعنې مطلب
کوم څیزونه چې په دې اوبو کې حل کېږي هغې ته موږ څه وایو؟ سلوټس ورته وایو. نو د دوی ریلیټیو کنسنټریشن به کتلی کېږي. یعنی مطلب ګورئ دا سیل چې کوم زمونږ دی که نه، په سیل کې چې کوم سایټوپلازم دی، په دې سایټوپلازم کې چې کوم اوبه دي، نو په دې اوبو کې مختلف قسم څیزونه حل شوي دي. نو دا سیل په خپله هم یو سلوشن دی. ټیک ده که نه؟ ځکه چې اوبه هم پکې دي سالوینټ او سلوټس هم پکې دي، مختلف قسم څیزونه پکې حل شوي دي. نو دا څه شی دی؟ سلوشن دی. نو دا سیل په خپله هم یو سلوشن دی او دا سیل چې په کوم سیز کې پروت دی، یعنې مطلب زمونږ دا باډي خو ټول واټر پکې دي که نه؟ صحیح ده که نه؟ نو چې کوم د سیل نه بهر ځایونه دي نو هغې کې هم اوبه دي او په هغې کې مختلف قسم څیزونه حل شوي دي. نو سیل هم یو سلوشن دی او بهر علاقه چې کوم ده هغه هم یو سلوشن دی. نو د دې دواړو ریلیټیو کنسنټریشن به کتلی کېږي. یعنې مطلب چې آیا دا دلته هم اوبه دي او دلته هم اوبه دي. خو اوس دا خبره کتل غواړي چې یاره دا سلوټس چې کوم دی دا سلوټس دا کوم څیزونه چې په دې اوبو کې حل شوي دي چې دا دننه ډېر دي که بهر ډېر دي. ټیک ده که نه؟ نو د هغې په نسبت باندې به بیا زموږ سره اوبه دننه ځي یا به بهر ته ځي. نو هغې له وروسته راځو چې په کوم حالت کې به دننه ځي، په کوم حالت کې به بهر ته راوځي. څه شو؟ د ریلیټیو کنسنټریشن نه مطلب څه دی؟ د ریلیټیو کنسنټریشن نه مطلب دا دی چې که تا له څوک د شربت ګیلاس راوړي، ټیک شو که نه؟ شربت چې په دې کې دا زموږ سره اوبه دي، دا ګیلاس دی او په دې کې چې کوم دی دا اوبه دي او په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو څه چینی پکې حل کړلی شوي دي. شربت دی که نه؟ نو دا پکې چینی دي. اوس ته دا نشي ویلی چې دا زموږ سره آیسوټانیک دی که هایپرټانیک دی که هایپوټانیک دی. دا خبره ته د دې په باره کې نشي کولی. یعنې مطلب ته دا نشي ویلی چې دا انسیچوریټډ دی که سیچوریټډ دی که سوپر سیچوریټډ دی. ته دا خبره نشي کولی. اوس چې کله زموږ سره د دې په مقابله کې بیا بل راشي بل ګیلاس او په هغې کې هم زموږ سره هغه عمره اوبه وي داسې. ټیک ده که نه؟ او دغه شانتې چې کوم دی پکې سلوټس هم وي. خو مثال طور په دې کې چې کوم دی نو سلوټس کم دي، چینی پکې کم دی، بس یو څو مالیکیولز دی پکې. نو اوس ته ریلیټیو خبره کولی شي، ریلیټیو کنسنټریشن ته به ګورې. ته دا ویلی شي چې دا زموږ سره په دې کې د سلوټ مقدار کم دی نو دا هایپوټانیک دی. هایپوټانیک سلوټ مقدار پکې کم دی. هایپو څه ته وایي؟ کم ته. او دا یو هایپرټانیک دی. هایپر څه ته وایي؟ زیاده، سیوا. نو مطلب په دې کې د سلوټ مقدار څه دی؟ سیوا دی. نو دا هایپرټانیک دی. نو اوس تا د دې دواړو موازنه وکړه، ریلیټیو کنسنټریشن دې وکتو. نو چې هر عمل چې په هغې کې ته ریلیټیو کنسنټریشن د سلوټس ګورې په واټر کې، نو دې عمل ته څه وایي؟ ټونیسیټي ورته وایي. او د دې په بیس باندې بیا ته دا خبره کولی شي چې دا سیز آیسوټانیک دی که هایپرټانیک دی که هایپوټانیک دی. اوس د ریلیټیو کنسنټریشن نه مطلب دا هم دی چې ګوره په دې کیس کې که ته وګورې که نه، په دې کیس کې نو دا یو هایپرټانیک دی ځکه چې په دې کې د سلوټس مقدار سیوا دی، او دا یو هایپوټانیک دی ځکه چې په دې کې د سلوټ مقدار کم دی. خو که زه اوس داسې چل وکړم چې په دې کې د سلوټ مقدار د دغې نه هم سیوا کړم، د دې ورهاخوا نه هم سیوا کړم، اوس به څه چل کېږي؟ اوس به خبره الټه کېږي. اوس دا یو هایپرټانیک شو ځکه چې په دې کې د سلوټ مقدار ډېر زیات شو په نسبت د دې یو. نو دا یو زموږ سره څه شو؟ اوس هایپوټانیک شو ځکه چې په دې کې د سلوټ مقدار کم دی په نسبت د دې یو. نو دې ته ریلیټیو کنسنټریشن خبره کوي. ټیک ده که نه؟ همدغه شانتې خبره زمونږ په جسم کې هم ده چې مطلب زمونږ په سیل کې د سلوټ مقدار څومره دی او د سیل نه بهر چې کوم ځای دی په هغې کې د سلوټ مقدار څومره دی. نو بیا به د هغې په بیس باندې خبره کېږي چې اوبه به بهر ته ځي که دننه به ځي. اوس هغې له راځو. ټیک شو؟ اوس ګورئ دا زموږ سره د سیل سلوشن شو او دا یو چې کوم دی نو زموږ سره هغه بهرنی سلوشن شو. نو د دې مونږ د دې یو خبره کوو، دا یو راخلو. ټیک ده که نه؟ نو چې دا یو راخلو نو د دې یو اوس به زموږ سره چې کوم دی 3 ټایپس اف سلوشن مونږ راخلو د سیل نه بهر. ټیک شو که نه؟ چې په هغې کې به مونږ سیل ږدو، یعنې مطلب ریډ بلډ سیل، ایریتروسایټ، آر بي سي به پکې ږدو. ټیک ده که نه؟ سلوشنز راخلو، 3 قسمه سلوشنز راخلو او په هغې کې به مونږ سیل ږدو، آر بي سي به پکې ږدو. ټیک ده که نه؟ دا 3 قسمه سلوشنز به څنګه وي؟ آیسوټانیک، هایپرټانیک، هایپوټانیک. ټیک ده؟ اول نمبر مونږ راځو آیسوټانیک سلوشن له. آیسو څه ته وایي؟ سیم، یو شان، برابر. نو ګورئ دا زموږ سره چې کوم دی یو څه دی؟ سیل دی. د دې سیل چې دننه کوم سلوشن دی
او دا زموږ سره بارنی ځای دی، دلته چې کوم سولوشن دی په دې کې هم د سلوټ مقدار او په دې کې د سلوټ مقدار یو عمره دی. ټیک ده که نه؟ سیم. نو ګورئ سلوټ کنسنټریشن د دواړو څه دي؟ سیم دي. سو واټر کنسنټریشن آلسو سیم. نو د واټر کنسنټریشن پکې هم سیم شو، ځکه چې د یو سلوټ دپاره چې څومره واټر مالیکولز دلته دي دغه شان دي د یو سلوټ دپاره هغه عمره واټر مالیکولز دلته هم دي. ټیک ده؟ نو سلوټ مالیکولز یو عمره دي، نو په دې وجه باندې واټر مالیکولز هم یو عمره دي. ټیک ده؟ نو نیټ مومنٹ اف واټر. دلته به زموږ سره چې کوم دی د واټر مالیکولز نیټ مومنٹ نه کیږي، مومنٹ به کیږي اوبه به بهر ته راوځي، اوبه به دننه موځي، خو چې څومره اوبه بهر ته راوځي دومره اوبه به دننه ځي، یا چې څومره اوبه دننه راځي دومره اوبه به بهر ته موځي. نو نیټ مومنٹ به څه؟ زیرو. ٹھیک ده کنه؟ نو افیکٹ آن سیل سائز. د دې سیل د دې آر بی سی په سایز باندې بس اثر نه غورځېږي. ټیک ده؟ نو داسې قسم سولوشن چې په هغې کې د سلوټ مقدار یو شان دي، دوه سولوشنز چې په هغې کې د سلوټ مقدار یو شان دي، دې قسم سولوشنز ته به موږ څه وایو؟ آیسوټانیک، سیم سلوټ کنسنټریشن. ټیک ده؟ او په دې کې به بیا زموږ سره چې کوم دی نو د واټر مومنټ نیټ مومنٹ به زیرو وي. ٹھیک ده؟ او سیل چې پکې کوم موجود وي په هغې باندې به څه اثر نه غورځېږي. بل دی زموږ سره هایپرټانیک سلوشن. هایپر څه ته وایي؟ خلک وایي پلانی کس غوسه شي که نه، نو وایي پلانی کس وایي ډېر هایپر کېږي. مړه هایپر څه ته وایي؟ چې مطلب غوسه شي، سیوا شي. ٹھیک ده؟ نو هایپر څه ته وایي؟ زیاده. نو کله چې زموږ سره چونکې موږ خو د دې سلوشنز دغه راغستي دي که نه، دا کوم چې بارنی دی د دې قسمونه وایو، نو چې کله دا سلوشن د دې سره یو شان شو نو دې ته موږ آیسوټانیک وایو. خو چې کله اوس دا سلوشنز کې د سلوټ مقدار سیوا دی په نسبت د دې یو، نو دې ته به اوس موږ څه وایو؟ هایپرټانیک سلوشن به ورته وایو. ټیک ده؟ نو په دې کې زموږ سره چې کوم هایپرټانیک سلوشن دی، په دې کې موږ یو سیل کېښودو، په دې سیل کې چې کوم دی نو زموږ سره د سلوټ مقدار کم دی او دلته د سلوټ مقدار سیوا دی. نو موږ به دا خبره ولیکله چې سلوټ کنسنټریشن هایر دی، یعنی مطلب دلته زموږ سره د سلوټ کنسنټریشن سیوا دی. سو واټر کنسنټریشن لوور. نو د اوبو کنسنټریشن پکې څه شو؟ کم شو. پکې څنګه پکې کم شو؟ ګورئ دلته د یو سلوټ دپاره چې څومره واټر مالیکولز دي نو هغه ډیر دي، ځکه چې سلوټس کم دي او واټر پې سیوا دي. او دلته چې کوم دی زموږ سره سلوټ سیوا دي او واټر مالیکولز پې کم دي، نو په دې وجه باندې موږ وایو چې واټر مالیکولز دلته کم دي، واټر کنسنټریشن کم دی، او دلته زموږ سره واټر کنسنټریشن سیوا دی. نو واټر مووز آوټ. نو اوبه به اوس په دې کیس کې بهر ته ځي، اوبه به اوس په دې کیس کې بهر ته ځي، د هایپوټانیک نه به هایپرټانیک ته ځي. ټیک ده که نه؟ نو په دې وجه باندې به سیل شرینکس، سیل به شرینک کېږي، راغونډېږي به، کمیږي به، اوبه به دې بهر ته وځي نو دا به راغونډېږي، دې ته څه وایي؟ شرینکینګ ورته وایي. نو سیل به شرینک کېږي او دې عمل ته بیا څه وایي؟ کرینیشن ورته وایي. ٹھیک ده که نه؟ دا سیل چې راغونډېږي. نو دلته زموږ سره مومنټ د واټر کېږي خو نیټ مومنټ زیرو دی، او دلته زموږ سره د واټر مومنټ کېږي خو نیټ مومنټ چې کوم دی زیرو نه دی، بلکې د هایپوټانیک نه هایپرټانیک ته اوبه ښه کافي ځي. په دې وجه باندې د سیل سایز چې کوم دی شرینک کېږي، دې عمل ته کرینیشن وایي. نو مطلب زموږ سره چې کوم دی واټر مالیکولز مومنټ وشو. ټیک شو؟ بل دی زموږ سره هایپوټانیک سلوشن. مونږ یو داسې سلوشن راخلو چې په هغې کې د سلوټ کنسنټریشن کم دی په نسبت د هغه سیل چې هغه کوم سیل کې زموږ سره د سلوټ کنسنټریشن سیوا دی. نو دې سیل ته اوس وګورئ په دې کې د سلوټ کنسنټریشن سیوا دی او په دې کوم سلوشن کې چې دا سیل مونږ کېښودلی دی نو په دې سلوشن کې د سلوټ کنسنټریشن کم دی. نو دې سلوشن ته مونږ هایپوټانیک سلوشن وایو او دا سیل پې هایپرټانیک دی. نو په دې وجه باندې زموږ سره دا لیکل مونږ کوو چې سلوټ کنسنټریشن لوور دی. دلته زموږ سره سلوټ کنسنټریشن لوور دی، کم دی. سو واټر کنسنټریشن هایر. نو واټر کنسنټریشن دلته څه شو؟ سیوا شو. ولې سیوا شو؟ ځکه سیوا شو چې دلته سلوټس کم دي، نو په یو سلوټ مالیکول باندې واټر مالیکولز ډیر راځي، او دلته سلوټس ډیر دي نو په یو سلوټ مالیکول باندې واټر مالیکولز کم راځي. ټیک ده که نه؟ نو ځکه دلته مونږ وایو چې اوبه ډیرې دي او سلوټس کم دي. ټیک ده؟ نو اوس به دلته څه چل کېږي؟ واټر مووز انسایډ. نو اوبه به دننه راځي،
ګوره مونږ دلته ووایو چې سلوټس کم دي که نه، نو په دې کم سلوټ مالیکولز باندې د واټر مالیکولز ډېر دي، او دلته سلوټس ډېر دي که نه، نو د واټر مالیکولز پې کم پرېوځي. ټیک ده، نو په دې وجه باندې د واټر به د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي، یعنې مطلب د بهر نه به دننه ځي. ټیک ده، سویلینګ به کېږي د سیل، دا سیل به پړسېږي، ټیک ده، غټېږي به، اینډ مې برسټ آر لایسټ، یعنې مطلب دا سیل کېدای شي غټېږي او اخره کې ومشلېږي، ځکه چې د انیمل سیل نه خو بهر سیلوال نه وي موجود. ټیک ده که نه، یعنې مطلب زموږ سره د ریډ بلډ سیل نه بهر سیلوال نه دی موجود چې هغې د ماتېدو نه بچ کړي، نو په دې وجه باندې به دا سیل چې کوم دی نو کېدای شي ومشلېږي. ټیک ده، په هر حال اسماسیس زموږ سره چې کوم دی د موومنټ اف واټر مالیکولز فرام هایر کنسنټریشن ټوورډز لوور کنسنټریشن تھرو ا سیمی پرمیبل ممبرین، نو دا ډیفینیشن دی. تاسو دلته مونږ واټر موومنټ باندې پوه شوئ. دلته چې کوم زموږ سره درې قسم سولوشنز دي چې یعنې مطلب کله مونږ سیل په آیسوټانیک کې کېږدو نو څه چل کېږي، په هایپرټانیک کې کېږدو نو څه چل کېږي، او که په هایپوټانیک سولوشن کې کېږدو نو څه چل کېږي. نو مطلب زموږ سره چې کوم دی د واټر مالیکولز په موومنټ باندې تاسو پوه شوئ چې یعنې مطلب زموږ سره د هایر کنسنټریشن نه واټر لوور کنسنټریشن طرف ته ځي او ممبرین پاس کوي، نو دې عمل ته اسماسیس وایي. ټیک شو، دې نه علاوه تاسو آیسوټانیک، هایپرټانیک او هایپوټانیک هم وپېژندل، دا ډېره زبردست خبره ده. ټیک ده.